اتا ویلفیر فاونډیشن اتا دا نوی ویډیو وګورئ بیا په من وروسته یو دوه درې خبرې کوو او تاسو ته قیمتي میسیج درکو راځئ. السلام علیکم. چیرته روانې؟ چیرته روانې؟ یا الله خیر وکړي، یا الله خیر. مزه خاورا کې پروت یم چارا پورته نه کړم دا یو ملنګ سړي. نابینا ورور لګیا دی اوبه راوړي، خپل همت کوي، خپله خواري کوي. کور کې ونه لري کوی؟ کوم ځای نه راوړي؟ چاره غنم ټولونه نه راغلم، هغه راځم دې ټیم شو. غنم ټوله غنم خپل دي کړو، چا بل چا بل چا نه. په څو روپۍ؟ بس چاله یو کاسه چاله بل کاسه. وای موټی شکلا چاله یو کاسه ټولو چاله بل کاسه څو کې راکې څو کې درکې څو کې نه درکې. اوس اوبه څوک راوړي اوبه؟ وای موټی شي کټاله، موټی شي. بس دې خوایم خوخیم کلا یارانو تا تزو سوایم سلمی پزړ باندې سلګ ما لاس کېده ته به دې کوڅه کې ښه پاله دي. مشکله کوله هلته کې وچل مکه تو هغې نه راغلې نو دوه تاسو خبره سئ چې نابینا چې که هغې سترګې نه وي که نه کار نه کوي، خو د زړه سترګې کار کوي. ګوره تا باندې د موټر اواز ولګېدو، د جرا موټر په ریورس ګیر دې ولګو. ته ودرې مته ته کې راځه पापड़ मेरे तरह उड़ी, चीने मेरे तरह उड़ी, बिस्कुट ना मेरा उड़ी. इधर 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 मतलब अम्बा दला सदा हो अम्बा यार मुंडा का और के टक टक को स्टडी मशी अम्बा दी ओए मोटी सी किटा लगी मोटी सी मारो जामे دستړې ژوند به درته څه ووایم لاره ویا هېڅ پوښتنه موټی شي سوچه په شی شاړي موټی شي. بس دې خوخوایم خوخیم کلا یارانو تا تزو سوایم سلمی پزړ باندې سلګ کې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم. ها اوس روانې پټي کې د خلکو غله راټولې او خپل ځان ته نه غواړي ځان ته ټولم دي ځان ته ټولې او جناب اوس ترېشلې شروع دي څومره غنم دي ټول کړي؟ بس دا جوړه دي ټول پرون راغون کړي دي سار نه ماجیګر وایي دوه نه بس او بیا ماجیګر ټولې نن ترالم چې شنو سلاته سره ټولې باندې ته دی نو مته جوړه غږی دي شو دې شو په شی ټولې پیژنه سموره ټولې مکتبي جوړې سي او مکتبي څه ته دا باندې کې چار ماګان دی ولا چې کېږي چې ما دا ما چې مالي مې ولا ته وې دا دا هغه مالي چې جوړه جوړې ځاله ډوډۍ ورکوي که بل شی؟ شپږ ډوډۍ د خلکو راواخلي په پیسو باندې پیسې دې کمې راکړي. بس پیسې غره ټولې پیسو چا بل چا خیرات راکړو بس هغه مات کې وځي په چارو روانو بدوي سلاته او خړل ډوډۍ سره نه چیرو دستړې ژوند به درته څه ووایم. هزار بار شکر دی چې په اندامونو دې پیدا کړي روغ جوړ. باید مونږه د الله په حضور کې هره ورځ 2 رکعاته نفل لمونځ ادا کړو چې په اندامونو جوړ یو، په صورت روغ یو. دا بیچاره په سترګو نابینا دی، وایي ترېشلې شروع دي یو بل نه غله راټولوم، خو نابینا یم، د ګټې نه یم، کار کولی نه شم، روزګار کولی نه شم. نه پوهېږم چې څه وکړو. الله دې در باندې رحم وکړي، الله دې ستا حیا او پرده وساتي، الله دې تا بچي نه ساتي کړي. نور څه غواړې؟ هم مې سودا راوړه، هم مې دعا درته وکړې. د الله تعالی بندګان هغه الله ته خوښ دي چې څه د الله تعالی د بندګانو سره زړه خواله وکړي او هغې ته لاس پورته کړي. یا الله یا الله هغې د دا دنیا دې وکړي او هغه دنیا دې ایمان دې نصیب کړي تا سره، ستا دې ایمان نصیب کړي، تا دې ښه ورځ درکړي چې
تا د نن دی عجیب موږ ته دا غږی نه هغه خلک کوي چې تاسو منډه راځي او یو لا تا باندې مته دی خو بله خبره ده زه خو نن سودا معنی در راوړم چې پښتنې ته دې راغلم ور دی ابا تلا دي تاج ونی لري دا هغه چې تاسو موږ اورېدو کنه وو تر روانو ما تاسو ګاډي आवाज مې واورېدو مې زما د ګاډي आवाज هم پیژنې د بیت وی आवाज ګیرو لگاو دا بس مشر هو راغی ګاډي आवाज مې سلام واجب ګاډي आवाज مې واورېدو او بیت مې لیورز ګیر ولګاولو ما خو ته سودا نشته ستا غږ مې ته مهم دی الا رویا هیڅ پوښتنه مکړه کنګرو پیژنې کنګرو اوري کنګرو پیژنې تشته وای شونه غوندي شي شونه غوندي کنکارو شونه کارو کوي څه شي کنګرو پیژنې په شي کې شاړي چوي او کنکارو چې وینډو آیوندواړه بس دینو بس نو راز سنو وایم دستړی ژوند بدر تسو وایم الا رویا هیڅ پوښتنه مکړه بس دې خوایم خوخیم کلا یارانو تا تزو سو وایم زلمی پزل باندې سلګکی کوي کنګرو پلار ته دی وای په شي کې شي کنګرو کنګرو شي کتو کتو باندې مسترګې درد کړې تاسو خبره صحیح دا د تاسو ماشومانو بسکیټ دي او پاپوړ دي صحیح ده ماما دې کې ستا بسکیټ او شتاخه ته ماشومې ماشومانو کې دې حساب کومه ښه ماما الله یې در باندې رحم وکړي دا ټوله سودا شو نور مونږ ته راکړي اجازه او مونږ به درنه نور لاړ شو قدرمنو تاسو د اتا دا ویډیو وکتله د سترګې دا هم په نعمتونو د الله نعمت کې دا یو غټ نعمت دی سترګې چې الله پاک چاله سترګې ورکړي او روغ صحت ورکړي دا انسان تاسو کتلې شي د سترګې نشته دی او غریب هم دی نو تاسو د الله نه شکر وباسئ چې تاسو سترګې شته دي سترګې د الله یو لوی نعمت دی چې چاله ورکړي دلته زما درخواست تاسو ته دا دی چې تاسو د غریبو خلکو هیلپ مدد کوئ یعنی چې د هغوی سره کم از کم گاون کې خامخا د چا وی اسی غریبانان نو د غریبانو سره مرسته کوي دا تاسو ته زما یو عاجزانه ریکوست اپیلو